چا سره ښه وکړي نو دا ورته مه وایه چې ما ته به دعاګانې کوي. ځکه دلته علماو دا خبره هم لیکلې ده چې دا چا سره ښه وکړي نو دا ورته مه وایه چې ما ته به دعاګانې کوي. که دې تا ته دعا وکړي او که ونه کړي ستا دا معامله اصل کې د چا سره ده؟ بس الله سره ده که او ولې ډېر خلک داسې شته چې خلکو سره ښه کړي ده هغوی ورته دعا نه ده کړې که نه نشتي چې تا ته دا سړی دعا ونه کړي تا چې چا سره ښه وکړو نو ستا دا ښه یعنې قبول نه شو قبلېده نه قبلېده ده خو د الله په لاس کې دي دې دعا کوي او که نه کوي. معنی دا ده که ته چېرته دا ورته ووایم چې ما ته دعا وکړه دې سره ستا عمل بربادېږي نو خو ګوره دا درجه د اخلاص ته دومره اعلی ترین اخلاص یې په دې مؤمنانو کې به د اوچتو کې چې دوی ورې چا ته دا هم نه وایي چې جي ما ته دعاګانې به ډېرې کړي. ښه دې وکړو دا دې د الله سره معامله وه که ده ستا دپاره دعا وغوښته دله به الله اجر ورکړي دا د ښه سړیتوب دی که یې ونه غوښته دعا ستا دپاره هم پروا مه کوه ځکه چې کوم رب دپاره چې دې څه کول هغه هر څه لیدلي هر څه یې نوټ کړي